سلامونه دوستانو، افغان لوبډلې په لومړۍ نړیواله شلوریزه لوبه کې هم د سریلانکا څخه ماته وخوړل. افغان لوبډله همیشه دغسې ګډه وډه روانه وي. نن یو ځل بیا د ټېسټ او ۵۰ اوریزو لوبو په څېر هغسې شرموونکی بیټینګ ترسره کړ. هیڅ لوبغاړي مسؤلیت وانخیستی. ابراهیم ځدران چې د لومړي سر څخه تر وروستي باله پورې ولاړو، په وروستي اوور کې یې 10 منډې نه کړې ترلاسه چې د افغان لوبډلې د بریا منډې وې. هلته یې بیا یې سنګله هم نه اخیستل، ډبله یې هم نه اخیستل، ځکه چې فاروقي خو ډبل او سنګله نه څه وکولی. د هغه څخه مخکې بیا د یو بالر ته سنګل اخلي، لکه نوین الحق ته یې سنګل واخیست او نوین الحق او نور احمد هم په بال پسې راوځي، شپږیزه او څلوریزه وهي چې افغان لوبډلې لوبه وبایلل. خو بالران تر ډیره پورې ملامت نه دي. بالرانو خپل کار کړی و. بالرانو 160 منډې ورکړې وې، خو بیټسمینانو مو هیڅ ونه کړه. باید نجیب الله ځدران، ګوربز او ګلبدین نایب دغه لوبه تر بریا پورې رسولې وای، خو هیڅ لوبغاړی ونه توانېدی چې یاده لوبه تر بریا پورې ورسوي. ګوربز چې د 20 لوبو وروسته ناکامه روان دی، په 50 اوریزه وروستۍ لوبه کې 48 منډې جوړې کړې. نن یې یو ځل بیا 2 بونډرۍ ووهلې، په دریمه بونډرۍ باندې یې ویکټ له لاسه ورکړه. نجیب الله ځدران چې رالی، اورونه ولوبوه، ځان سیټ کړه، بیا ته کولی سي چې په 2 باله باندې 12 منډې هم ترلاسه کړي، شپږیزې ووهي. خو ده په لومړي بال د شپږیزې هڅه وکړه چې په 0 باندې خپله ویکټ له لاسه ورکړل. او ګلبدین نایب چې د سلو توپ اچوونکو په لوبولو کې ناکامه و، په هغه باندې شاټ وهي، خو خیر دی په یو اوور کې د 3 منډې راشي، په بل کې بیا 14 منډې ترلاسه کړه. محمد نبي او عظمت یو ځل بیا په یو ډول بالونو باندې خپلې ویکټې له لاسه ورکړلې او افغان لوبډلې په دې لوبه کې ماته وخوړل. افغان لوبډله واقعا ډیره خرابه روانه ده. بالرانو مو بهترینه په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. د سریلانکا لوبډلې ته په 19 اورونو کې 160 منډې ورکړې. په دې پیچ باندې دغه منډې هدف ډیر زیات کم و، خو افغان لوبډلې بیا هم پوره نه کړې. یعنې هر لوبغاړی راځي د شاټونو هڅه کوي، څلوریزې او شپږیزې خوند ورکوي. دا نه وایي چې د بل لوبغاړي سره دې پارټنرشپ وکړم. یعنې په ټوله لوبه کې افغان لوبغاړو 50 منډې پارټنرشپ نه دی کړی. نو چې پارټنرشپ نه اوسي، د بل لوبغاړي سره ویکټه ونه درېږي، نو لوبه بیا چیرې تر بریا پورې رسیږي. د سریلانکا سرنګا بهترین پارټنرشپ وکړي، د خپلې لوبډلې لپاره 50 ووهله او د خپلې لوبډلې په بری کې ډیر مهم رول ولوبوي. او د دوی لپاره په تیرانا چې په 19 اوور کې بهترین بالینګ ترسره کړ، دا نوین او نور احمد ویکټ یې ترلاسه کړي، په ټوله کې 4 ویکټې ترلاسه کړي. زبردست لوبغاړي دي، ډیر دې ورته مبارک وي، ځکه بهترینه لوبه یې ترسره کړه او لوبډلې ته بریا هم ور په برخه کړه. هر څوک چې ښه کرکټ کوي هغه به بریا ترلاسه کوي. خو د افغان لوبډلې بیټینګ یو ځل بیا ناکام و. افغان لوبډلې یو ځل بیا ګډوډ بیټینګ ترسره کړ. ابراهیم ځدران چې د لومړي سر څخه تر وروستۍ باله پورې ولاړ دی، په وروستي اوور کې د 11 منډې نشي ترلاسه کولی، چې خپله 50 یې هم په اوبو لاهو کړه او د مینوالو زړونه یې هم نور د کرکټ څخه مات کړه. ځکه ته د لومړي سر څخه ولاړې، تر اخري باله پورې ته 10 منډې په اوور کې نشي ترلاسه کولی. نو دغسې بیټینګ بیا سړی نه کوي. دغه لوبه دې د ځان لپاره کړې ده، نه د افغانستان لپاره. او دا منم چې ستا سره بل لوبغاړي پارټنرشپ نه دی کړی، باید پارټنرشپ یې در سره کړی وای. خو په هغه وخت کې چې نوین ته سنګله ورکوي، په هغه وخت کې شاټ نه وهي او تر وروستي باله پورې ناټ اوټ پاتې سولې او افغان لوبډلې دغه لوبه وبایلل. د افغان لوبډلې لپاره فضل الحق فاروقي 3 ویکټې ترلاسه کړې، عظمت عمرزي او نوین 2 ویکټې ترلاسه کړې. یعنې بیټینګ مو ډیر زیات ناکام و. که دغسې بیټینګ وي نو فکر نه کوم چې په راتلونکو 2 لوبو کې دې هم موږ بریا خپله کړو، ځکه چې ډیر زیات ناکامه بیټینګ روان دی. افغان مینوال نور د دې ماتو څخه ستړي دي، باید بریا خپله کړي. نو که بریا خپلوئ باید ښه لوبه ترسره کړئ او هر لوبغاړی ذمه وارانه بیټینګ ترسره کړي. په دغسې بیټینګ بریا ته نسئ رسېدلی.